ډرامه واغه کیمرامین ماته چې ته په دې فیلډ کې پاتې کېږي ته به یو یار ساتي یو یار بس. السلام علیکم ګرانې مینوالو، زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو زما چې کوم نننی هغه ټاپک دی د شکیب الناس په باره کې دی. نو تاسو د بس سټارټینګ کې دا ورکوټې شاندې کلیپ هم صحیح کړو. شکیب الناس چې دی نو دا خبره کړې ده ما ته کیمرامین چې کوم دی نو په ډرامې کې کار کولو دپاره هغه دا خبره کړې وه چې ته په ډرامې کې کار کول غواړې، مزید چې کار کول غواړې نو تا ته به چې دی نو یو یار په کار وای، نو یو یار به ته ږدې نو ځکه به ته په ډرامو کې به کار کوې. نو دی بیا دا خبره کو ماړه بس دی که نه نو یو یار ایله بیله به یو یار ساتمه. نو دا چې دی نو شروعات کې ډیمانډونه وي چې چا دا ډیمانډونه پوره کړل نو بس به هغې کامیاب دي. دا زه خبره نه کوم دوستانو، تاسو وایي څه پته لګي فیضان ګلستان د ځانه خبرې دا خبرې اظهر چیمه هم کړي دي، شکیب الناس هم کړي دي. دې نه مخکې اظهر چیمه چې کوم ښځو نه انټرویوګانې اخیستې دي نو هغې دا ټولې خبرې کړي دي. دا خبرې زما د خولې نه دي، دا چې کوم خبرې دی کړي دي زه تاسو ته دا ټول د هغې خبرې بیان کوم. نو دوستانو خبره داسې ده، اظهر چیمه چې دی نو په سوشل میډیا باندې د هغه یو پیج دی، یو چینل دی آینه د کنجرتوب، په هغې کې چې دی نو دی کنجرتوب پروموټ کوي. صفا خبره کومه چې بدې لګي نو لګي دي، ولې چې ده تر اوسه پورې داسې یوه ویډیو هم نه ده جوړه کړې چې کوم کې ده چې دی نو د غیرت هغه خبره کړې وي، د پښتو هغه خبره کړې وي چې آیا دا زموږ په معاشره کې دا کسان دي دی د غیرت کار کړی دی، دا وګورئ دی څونه د نرتوب کار کړی دی، په حیا عزت سره دا کار کړی. د ده داسې یوه ویډیو هم نه ده راغلې. د ده چې کومې ویډیوز راځي هغې کې فلانکۍ جینۍ سره دا شو، فلانکۍ سره دا شو، هغې چې دی نو خپل فلانکي یار سره او فلانکۍ او ډینګړې بس ده چې دی نو تر اوسه پورې چې څونه ویډیوز هم کړي دي ټول بکواس دي او داسې غلط ویډیوز دی ورکوي پروموټ کوي. نو اظهر چیمه ته هم دا پکار دی چې داسې ویډیوز دی دې نه دی ګوریز کوي او بیا داسې ویډیوز دی مخامخ راولي چې کوم کې چې دی نو د خلکو چې دی نو حوصله افزایي پیدا شي. نو دا خو چې دی نو الټه نور غلطې لارې ښیي. نو د ده ویډیوز نه دا سبق حاصله کېږي چې انسان غلط لارو ته نور ځي. نو الله پاک ورته د نیکۍ هدایت وکړي. زه خو ورته دعا کولی شم ولې چې دی کوم صفا انسان دی، تاسو ښه پوهېږئ د ده د کارنامو نه ورته چې د غریبانانو فنډ ورته میلو شوی و، چا ورسره امداد کړی نو 7 لکه ده په فلم کې ورکړی وي دا یو کال مخکې. نو دی کوم ښه انسان دی. بس دوستانو زما دا میسیج دا پیغام هم خپل دوستانو سره شیر کوم. که ویډیو کې مانه څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر ژر تاسو سره یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. دا خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان.